اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب چې څومره ملګري دي، خاصتا د قرآن ملګري، ټول ملګرو ته د مفتی صاحب شهادت مبارکي ورکوم. زما والد صاحب و، ستاسو روحاني پلار و، شهید شو، نن هغه زموږ په منځ کې نشته، خو د جنازې او د کفن او د دفن خلک خبرې کوي. تر هغه پورې مې هیڅ سوچ نشته، نه د کفن نه د دفن نه د جنازې، تر څو پورې چې زما هغو افسرانو نه تپوس نه وي شوی چې کوم افسرانو ته زه ځای ته ورغلی یم، سی ټي ډي تاڼې ته ځای ته ورغلی یم، داود سیچو ته، کرم الهي سیچو ته، دغو ته، ایس پي اعتراض خان ته، سی سی پي ته، دا نور چې کوم دي کوم ملګرو ته چې ته ورغلی، د هغو نومونه به ته والې. دوی ته موږ ورغلي یو، بار بار موږ ورته چې موږ ته خطره ده، موږ ته تریټس دي. د هنګو ډي سي اوسه پورې زما لیسس چې کومې اوسه پورې هلته پرېښې ودرولې وي چې دا شډل 4 کې د لیسس زه نه ورکوم. د پېښور ډي سي زما لیسس نه کولو، کلیر کولو چې راته د لیسس ورشي. زه د پی سی ایل کې اچولی وم، تا زه په دې څلورو لاسونه ورته تړلی وم چې مه کوه دا سړی شهید شي، مه کوه دا سړی څوک د منځه ویسي. زه هیڅ قسمه هیڅ شي ته فلحال نه یم تیار. چې څومره مینوال ملګري دي ټولو ته مې دا خواست دی چې ټول راشئ، چې مفتی صاحب سره چا هم مینه وي، څوک هم په مفتی صاحب باندې ګوره تشه مینه نه چې سر پې ورکولی شي. هغه د مروتو غونې کوتکو نه، د ټوپکو نه چې کار وانلو، دا کار د ډوزو نه دی، دا کار د ډزو دی. قسم مې دې په خدای ما خپل پلار لاړ ورکړلو، د لاسه مې ورکړلو، والله چې سبا ستاسو حال دی، والله چې دا حال سبا ستاسو دی، قسم په خدای علماو سبا ستاسو حال دی. سپي د سپو غوښې نه خوري، مولیانو تاسو د مولیانو غوښې خورئ. ای مولیانو یو شئ، قسم مې دې په خدای وي، قسم مې دې په خدای. خاص کر د مفتی صاحب د قرآن ملګرو ته دغه سوال کوم، جولی ورکوم چې څوک چېرته مې کوم ځای کې ټول راورسئ، ټول راورسئ. او تر څو پورې چې زموږ هغه افسرانو نه د دې تپوس نه وي شوی، ستا یو یې چې څوک ګوټ کوي هغه سره شل 25 ګره ته دې ورکړي وي. زما هغه علما چې هغه زما د آخرت غم کوي، زما د دین غم کوي، هغې ته ته هیڅ قسمه غم پروا نه لرې. هغه ته ټوپک قدرې نه ورکوې، او بیا که ټوپک دې ورکړلو هغه یې په بلوچستان نه یو ځای نه بل ځای نه لیسس ځان له جوړ کړي، بیا دې ورته په هغه باندې په ناکو باندې پولیس والا ورته ودرولي. ته د چا په اجازت وایي چې ټوپک ګرځې؟ زه به بیا یې ټوپک ته اجازت الم، بیا هغه اجازت ته ماته 2 ورځو نه زیات، 10 ورځو نه، میاشتې نه زیات نه راکړې چې هغه راکړي. بیا بل هسپتال افسر بدل شوي، بیا هغې پسې به زه ګرځم. زما بالکل هیڅ قسمه د ده د ښخولو اوس اراده نشته دی. ټول ملګري راشئ، ښه مضبوط راشئ، تر هغې پورې د یوه شي هیڅ قسمه کمپرومایز ته نه یم تیار چې ما ته عملي پته نه وي لګېدلې. وزیر اعلی صاحب تا ته ویم، وزیر اعظم صاحب تا ته ویم، آرمي چیف صاحب تا ته ویم. دا خبره ګوره ګپ کې وانه چې تا مفتی منیر شاکر تاسو شهید کړو، چې تاسو وله لیسنس ورکړی وی، تاسو وله سیکورټي ورکړی وی، تاسو وله تحفظ ورکړی، د یوې سیچو ګوډ کې حفاظت مراغه دې ورکړی.